درنو اوریدونکو او لیدونکو وخت مو په خیر. د پوهاوي د پودکاسټونو د لړۍ په نننۍ خپرونه کې را سره لیکوال او ژباړن زاهد جلالي پر خپل زیات پلورل شوي کتاب الله تعالی تالار باندې خبرې لري. سلامونه جلالي صاحب، په پیل کې که د دې کتاب د ژباړلو د لامل په اړه راته وغږیږئ. دا کتاب مو ولې پښتو ته وژباړه؟ د دې کار د ترسره کولو لپاره څه الهام در سره و؟ علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ډیره زیات مننه صالح صاحب، الله تعالی اجر درکړي، په خیر اوسئ. مننه چې زه دې دعوت کړم او د الله تعالی تالار پر کتاب د دا مجلس تیار کړ. دا کتاب مې ولې وژباړه؟ د الهام څه و؟ د دې اصلي لامل دا و چې موږ تاسو مسلمانان په داسې یو عصر کې اوسېږو چې هغه له استعمار وروسته دوره ده. مسلمانان پکې کمزوري دي، خپل مرکزي دوره ته لاس ورکړی، خلافت پکې نشته. مسلمانان یو مرکزی سیاسي چتر نه لري. نړیوال نظم د مسلمانانو له لاسه وتی. مسلمانان پکې اصلي لوبغاړي او مرکزي قدرت نه دي. د دې ترڅنګ مسلمانانو دینی مرکزیت هم له لاسه ورکړی. یعنی کله کله خلک سیاسي قدرت نه لري خو دینی مرکزیت لري. یعنی ځینې علما، ځینې مراکز داسې چې هغه د دینی مسایلو کې د فتوا د اصلي مراکزو په توګه کارول کېږي. موږ چې اوس ګورو په داسې عصر کې اوسېږو چې په ځینو سیمو کې به داسې مراکز وي، اما په ټوله اسلامي نړۍ کې داسې یو واحد مرکز نشته. نو د دې سبب څه وایي چې مسلمانان په ډېرو مسایلو کې غواړي چې د خپل دین اصلي پیغام له ځان خبر کړي، د فقه له مسایلو ځان خبر کړي، د عقیدې له مسایلو ځان خبر کړي، اخلاقي او تصوفي مسایلو نه ځان خبر کړي. خو هغه له یو داسې مشکل سره مخامخ کېږي چې هغه د دیني مرکزیت نشته. د دې لامل څه وایي چې هر څوک یا ډېر خلک د دین په ادرس غږېږي خو هغه د دین نمایندګي نشي کولی. تاسو پوهېږئ چې موږ تاسو اهل سنت والجماعت یو، په هغه کې بیا حنفي مذهب دی، موږ تاسو فقهي مذهب ده. نو د اهل سنت والجماعت په توګه موږ تاسو خپل فقهي مذهب هم لرو، خپل عقیدوي مذهب هم لرو، او خپل اخلاقي او تصوفي مذهب او لار او ادرسونه هم لرو. نن سبا دغه سیستم د مسلمانانو په منځ کې لږ ګډوډ شوی. یعنی هر څوک د دین په ادرس غږېږي خو په دې نه پوهېږي چې زه په فقه کې کوم مذهب ته منسوب یم، په عقیده کې کوم مذهب ته منسوب یم، او تصوفي او اخلاقي لاره مې کومه ده. دا یو ستونزه ده چې ځینې وخت ځینې خلک چې د دین له ادرس نه غږېږي هغوی د دین د اصلي پیغام تمثیل نشي کولی. هغوی یو خواته توجه کړي، یو طرف یې نیولی، اما له دین یو وسیع او پراخ پیغام نه لري چې دا خپل ځینې مشکلات لرلی شي. اما کوم کتاب چې ما ژباړلی، د دې کتاب لیکوال پیر ذوالفقار احمد نقشبندي یو معتمد او معتبر عالم ده. د ده فقهي مذهب معلوم ده چې حنفي ده، همداسې عقیدوي مسایلو کې یو معتمد سړی ده، او په دغه لحاظ یعنی دا شریعت ته یو پابند متصوف عالم ده. نن سبا موږ تاسو په دې هم پوهېږو حتی تصوف کې هم ډېر خلک دي چې تصوف ته ځان منسوبوي، اما له شریعت سره ارتباط ډېر کمزوری، له فقه سره ارتباط ډېر کمزوری. نو په دغسې وخت کې چې هرې خوا ته مشکلات ستا دي، چا عقیده کې مشکل دي، چا فقه کې مشکل دي، چا تصوف کې مشکل دي. بیا تصوف کې خو مشکلات بیخي زیات کېدای شي، ځکه سر و کار له عامو خلکو سره، عام خلک په دې باندې ډېر نه پوهېږي چې څوک معتمد سړی دی او څوک نه ده معتمد. نو په دغسې وخت کې د مرکزي عالم رامنځته کول او د هغو کتابونه ژباړل او دا خلکو ته رسول دا یو ډېر مهم کار و. نو دا کوم کس چې ما کتاب ژباړلی دا یو معتمد عالم ده د اهل سنت والجماعت او د حنفي فقه. تقریبا ټول علما په هغه باندې او د هغه په فکر باندې، د کتابونو باندې، د هغه په کومه لاره چې غوره کړې ده، د هغه په دغه لاره باندې د تایید ټاپه وهل شوې ده. یعنې دا معتمد عالم ده، د هغه ټولې خبرې او نظریات او کتابونه او درسونه د اعتبار وړ دي. نو په دې اساس دغه کتاب ما غوره کړ. ډېره مننه. تاسو د دې کتاب اصلي پیغام څه ګڼئ؟ آیا فکر کوئ چې دا کتاب د لوستونکو پر ژوند عملي اغېز وکولی شي؟ د دې کتاب اصلي پیغام
له الله تعالی سره د انسان وصلول دي. د کتاب له عنوان نه ښکاري الله تعالی ته لار چې دا کتاب یو څوک له لاس نه نیسي او قدم په قدم ورو ورو د وخت په تېرېدو سره یې له الله تعالی سره وصلوي. ځکه ووایم چې ما پخوا دغسې کتاب نه و لوستی، کېدای شي مبالغه به نه وي، ځکه دا کتاب یو جامع کتاب ده، یعنې جامع د کلمې په معنا جامع کتاب ده. داسې یعنې دا یو افراطي ادعا نه ده یا هسې بې اساسه خبره نه ده. څوک چې کتاب ولولي پوهېږي چې چا چې دا کتاب لیکلی هغه له اسلامي شریعت نه او له تصوف نه له اخلاقو نه له دې سره سره له ژوند نه په ژوند کې له حکیمانه چلند و تعامل نه یو ښه واضح او پراخ درک لري او د هغه درک په اساس یې دا کتاب لیکلی دی. کتاب کې د انسان لپاره هغه مهمې لارې چارې چې دا 25 لارې چارې دي په ګوته سوي په تفصیل سره پرې بحث شوی او په اسانو الفاظو سره که یو عادي لوستونکی هم دا ولولي کولی شي ځان الله تعالی سره پکې وتړي، کولی شي ځان اسلامي فقه ته اسلامي شریعت ته پابند کړي، کولی شي له تصوف سره له اخلاق سره له سلوک سره خپلې اړیکې جوړېږي. یعنې دا یو کولی شو چې ووایو چې دا یو عملي لارښود دی چې هم له عالم سره او هم له یو عادي انسان سره مرسته کوي چې هغه دینداره کړي، هغه تقواداره کړي، هغه الله تعالی سره وصل کړي. او دا لکه څنګه چې ما مخکې وویل د دې کتاب لیکوال نه یوازې دا چې یو دیني عالم دی، یو تصوفي لارښود او د سلوک مرشد دی، د دې سره خوا کې یو حکیم انسان هم دی چې د ژوند تجربې لري او د هغه په اساس دغه تجربې په کتاب کې لیدل کېږي. مثلا د کتاب یو ښه والی چې ما ته خپله خوا راکاږه دا و چې کتاب کې نه یوازې دا چې د قرآن له آیتونو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم له حدیثو استفاده کېږي، بلکې د صحابهو، د تابعینو، د تبع تابعینو، د لویو علماو کیسې هم پکې شته. نه یوازې دا بلکې د لیکوال خپل د ورځني ژوند کیسې او خاطرې هم شته پکې چې له مختلفو خلکو سره تجربه کړي دي. نو دا خپله کتاب ته یو رنګ ورکوي، یو خوند ورکوي، یو جذابیت پکې پیدا کوي. ځکه عام لوستونکی هغه چې کله ډېرې علمي خبرې لولي خسته کېږي، نو د هغه لپاره ځینې کیسې پکار دي، ځینې عملي تجربې پکار دي چې هغه له ځان سره ونیسي، د کتاب په لوستلو کې هغه د خستګۍ او د ستړیا احساس ونه کړي. نو دا هغه څه دي چې کتاب پکې جالب کېږي او لوستونکی ځان سره نیسي. او نه یوازې دا چې لکه څنګه چې مخکې مو وویل دا کتاب له الله تعالی سره انسان وصلوي، بلکې د انسان ورځنی ژوند له مور او پلار سره تعامل، له مېرمنې سره او له خاوند سره تعامل، له ورونو سره، له خویندو سره، له همسایه سره، له خپلو خپلوانو سره، ټولو سره د انسان پر تعامل ډېر مثبت تاثیر لرلی شي. د انسان اجتماعي ژوند اصلاح کولی شي. د مثال په توګه ما دا کتاب خپل لاس کې نیولی او زه چې دا فهرست باندې نظر اچوم، ځینې دیني لارښوونې دي چې عطباً په نتیجه کې د انسان ژوند ښه کوي، اما ځینې لارښوونې دي چې هغه د دین او د حکیمانه یعنې په ژوند کې په اجتماعي ژوند کې د یو حکیم انسان په توګه د ژوند کولو سره ربط لري. مثلا شکر کول، یعنی شکر داسې یو موضوع ده چې په دې باندې دین ډېر ټینګار کوي. په قرآن کریم کې ډېر آیتونو کې شکر راغلی، د داود علیه السلام او د سلیمان علیه السلام کورنیو باندې چې خاص د هغوی یادونه شوې قرآن کې، لامل یې همدا و چې د نعمتونو په حال کې هغوی شکر کوو. د دې سره څنګ کې تاسو چې د نن دنیا کې ځینې سایکالوجستان هم وګورئ، هغه کسان چې د انسان ژوند ښه کولو باندې فوکس کوي او له دیني ادرس نه په دې مسئلې ته نه ګوري، هغوی هم دغه دیني اصل ته توجه کوي، شکر او د هر څه په ارتباط مثبت نظر لرل، د هر حتی نعمت که ظاهر نو کوچنی هم وي د هغه شکر ادا کول او په هغه باندې د خوشحالۍ احساس کول، دغه ټول څه دي چې موږ تاسو په دین کې ورته شکر وایو، د شکر په لفظ باندې خلاصه کوو. نو دغسې لارښوونه هم پکې شته چې که موږ یې په خپل ژوند کې هغه عملي کړو، د موږ تاسو ژوند ورسره ښه کېږي. مثلا صبر یو مهمه لارښوونه ده چې په دې کې
په 12مه نصیحت کې یا په 12مه برخه کې صبر ته توجه شوې ده او صبر داسې یو شی ده چې انسان د ژوند اساس صبر دی. یعنې که څوک صبر ونه لري او په فقر کې ژوند نشي کولی، هغه مرضي نشي تحمل کولی، هغه د خپلو خپلوانو لرېوالی نشي تحمل کولی، هغه سیاسي مشکلات نشي تحمل کولی، هغه ټول اجتماعي او د انسان خپل شخصي مشکلات نشي تحمل کولی. یعنې د صبر نه بغیر څوک چې صبر ونه لري خودکشي کوي. یعنې خلاصه یې دا ده، یا به خپل ژوند په جهنم کې تېروي، یعنې په دنیا کې به ځان ته جهنم جوړوي. اما صبر داسې یو کمال ده چې انسان ته د دې وړتیا ورکوي چې ډېر داسې مشکلات چې هغه هیڅ د تحمل وړ نه وي هغه تحمل کړي. نو دا د انسان ژوند ښه کوي، انسان ته په ژوند کې مقاومت ورکوي، د سختیو په مقابل کې ورته د درېدو لاره ورښيي. نو په دې کې مثلا په دې کتاب کې په دې هم بحث شوی. یا مثلا د چا زړه نه ماتول، دا یو داسې اصل دی چې موږ تاسو په خپل اجتماعي ژوند کې د مېرمنې او د خاوند ترمنځ، د مور او پلار سره تعامل ترمنځ، د ورونو د خویندو ترمنځ، که چېرته موږ تاسو دغه اصل ته متوجه یو چې د چا زړه مات نه کړو، یا د استاد او شاګرد ترمنځ، یا د ګاونډیو سره په کوڅه کې، په مسجد کې، په بازار کې له خلکو سره تعامل، دغه یعنې د خلکو د زړونو د خوشحاله وساتلو، د هغوی سره د ښه تعامل کولو اصل د موږ تاسو په ټولنیز ژوند باندې مستقیم تاثیر لرلی شي. دغه مثلا 14مه خبر د نرم مزاجۍ خپلول دي، یعنې خلکو سره نرمي کول، خپل ځان سره نرمي کول، دغه رنګه د غلطۍ پر مهال بښنه غوښتل، او که چا غلطي کړي دي هغه ته بښنه کول. دغه څه دي چې موږ تاسو په مستقیم ژوند باندې مستقیم تاثیرات لري. یعنې زه دا خبره اوږده نیسي په ټول کتاب باندې بحث نه کوم په ټولو مسایلو باندې، اما په دې کتاب کې داسې مسایل شته لکه د خپلوۍ پاللو وغیره وغیره چې هغه نه یوازې دا چې موږ تاسو الله تعالی ته رسوي، بلکې موږ تاسو په ورځني ژوند باندې مستقیم تاثیر لري. په ورځني ژوند کې موږ تاسو نه یو مثبت انسان جوړوي، یو داسې څوک موږ نه جوړوي چې هم له ځان سره پکې خوشحاله یو، هم شاوخوا کسان چې موږ تاسو سره اوسېږي هغه له موږ نه خوشحاله یو، د مثبت انسان په سترګه موږ ته وګوري او ټوله ټولنه کې خوشحالي او رفاه او ارامي راوړلی شي. نو دا په ټوله کې د کتاب پیغام دی، د کتاب محتوا ده، او پر لوستونکو یې له لوستلو وروسته احتمالي تاثیرات دي. مننه جلالي صاحب. جلالي صاحب محترم، د دې کتاب له بیا چاپ څخه ښکاري چې له کتاب ښه هرکلی شوی، د پښتنو لوستونکو پر تقوا یې ښه اغېز کړی او کوي یې. اوس پوښتنه دا ده چې مسلمانان نن ورځ د نړۍ یو فوق العاده نفوس لري، ښه امکانات او اکاډمیک قدامت لري، خو په اوس وخت کې دوی مطرح نه دي او د نړۍ نوښتونه یې په لاس کې نه دي. ستاسو په نظر څه باید وشي چې له اکاډمیک اړخه بیا وځلیږي؟ دا خو یو ډېره لویه پوښتنه ده چې مسلمان علماو، مفکرینو، روشنفکرانو، فیلسوفانو، استادانو، مدرسینو، علماو پې بحثونه کړي دي او د هر چا خپل یو متفاوت نظر وړاندې کړی، نه دا د مسلمانانو ټولو ستونزو باندې بحث کوي. زه به خپل نظر پکې شریک کړم خلاصه توګه. اما د هغې مخکې تاسو وویل چې کتاب ښه هرکلی شوی، او الحمدلله کتاب ښه استقبال څه. د کتاب تقریبا شاوخوا 3 کاله کېږي چې چاپ شوی، څه کم زیات. په دې 3 کالو کې تقریبا دا 8م چاپ دی چې وته یوه هیله ده چې انشاءالله نور هم چاپ شي او خلک یې ولولي. یعنې چا چې دا کتاب نه یې لوستی، د پښتو کوم لوستونکي چې دا کتاب نه یې لوستی، له لوی خیر څخه محروم دی. زه ټولو کسانو ته توصیه کوم چې دا کتاب ولولي، نه یوازې دا چې یو ولې ولولي بلکې تکرار ولولي، او دا کتاب هر کال باید یو ځل ولولي، ځکه هغه دین کې وایي فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، قرآن کریم آیت ده. نو تذکیر او یادونه او ځان ته د دې مسایلو یادول دا انسان ته فایده کوي. نو پکار ده چې هر څوک دا کتاب سره، څوک چې په دفتر کې ورسره ایښی، څوک چې په کور کې ورسره ایښی، او هر وخت یو ځل نظر پرې واچوي، خپل اړیکې ورسره وساتي، ځکه دا د دې لوستل د انسان په ژوند باندې له الله تعالی سره په اړیکې باندې، او لکه څنګه چې مخکې مو په اجتماعي ژوند باندې تاثیرات لرلی شي، او د یو مثبت انسان په توګه انسان باید هر وخت ځان ته د مثبت مسایل، د مثبتې لارښوونې تکرار کړي. دا چې مسلمانان څنګه کولی شي بیا وځلیږي په ټولو برخو کې، او خصوصا په علمي او اکاډمیکه برخه کې. موږ علما خو وایي چې دین ته رجوع
د بیا ځلېدو د دنیا د استاذۍ د ترلاسه کولو هغه کلي ده په اصطلاح، او دا خبره واقعیت هم ده. مثلا دغه کتاب موږ تاسو سره په لاس کې پروت ده، دا یو دیني کتاب ده. دا موږ تاسو له یو انسان یعنې موږ تاسو اساسي ستونزه هغه د انسان ستونزه ده چې موږ تاسو له دیني لارښوونو موږ چې کله دیني لارښوونه وایو دې مطلب دا نه ده یوازې چې انسان موږ تاسو مونځ نه کوو. موږ تاسو کله دین وایو دین نه مطلب شریعت ده، له دین نه مطلب اخلاق دي، له دین نه مطلب د انسان ورځنی تعامل ده، د دین نه مطلب له ورور سره د ورورۍ تعامل ده، په بازار کې د انسان اخلاق دي، په پوهنتون په مدرسه کې د استادانو د شاګردانو تعامل ده. یعنې دا ټول جوانب ځان سره نیسي. نن موږ تاسو ګورو چې یو مسلمان انسان هغه څه چې دین یې ترېنه غواړي په هغه شکل هغه خپل ځان نه دی جوړ کړی. مثلا په بازار کې چلو ول شته، په پوهنتونونو کې چلو ول شته، حتی استاد خپل استادۍ حق نه ادا کوي، محصل خپل محصلۍ حق نه ادا کوي. په مدرسو کې دغسې مشکلات شته. څنګه چې موږ تاسو باید فقه ولولو، په کوم شکل چې باید دین ته وخت ورکړو هغه څه نه کوو. ټول خلک ورخطا دي چې زر ځان فارغ کړي، سند واخلي او چېرته وظیفه واخلي، او هغه حق یې د دیني علومو او د غیر دیني علومو د ساینسي علومو نه یې ادا کړی، او ورخطا یې چې وظیفه واخلي. هغه چې وظیفې ته ځي هلته تیار نه وي، وظیفې حق نه ادا کوي. همداسې معاش چې اخلي هغه ورته مناسب نه وي چې په هغه شکل واخلي. همداسې تاسو چې کوم کارګران دي، څوک چې برقي دي خپل برقیتوب باندې صحیح نه پوهېږي، څوک چې یعنې د موږ تاسو ټول ژوند متاسفانه متضرر ده. او د دین لارښوونه دا ده چې موږ تاسو هغه تصوف کې علم الیقین، عین الیقین او حق الیقین، هغه دې ته وایي ترتیب داسې ده چې ځینې مسایل دي چې ته فکر لري په باره کې. مثلا یو څوک ته افغانستان کې اوسېږي، یو څوک درته وایي چې په ترکیه کې یو ښار د استانبول په نامه، دا د تا علم برخه سوله، یعنې تا په دې باندې معلومات ترلاسه کړل چې دغسې یو ښار شته. عین الیقین دا ده چې ته یو ویډیو وګورې چې دغه ښار استانبول نومېږي، یا د تیارې په سر کې تېرېږي، تیاره کې وګورې چې دغه ښار استانبول نومېږي، یا عکسونه وګورې، دا تا په سترګو ولیدل. حق الیقین دا ده چې ته استانبول ته لاړ سې، په کوڅو کې وګرځې، جوماتونه یې وګورې، بحر یې وګورې، د ښار خپله وګرځېږي، عملا تجربه کې. دا حق الیقین ده. په تصوف کې دا خپل خاص اصطلاحات لري چې مثلا موږ د الله تعالی نوم اورو، اما وروسته چې داخل کېږي تجربه کوي، هغه نور مرحلو ته ورو مخکې ځي. نو دا یوازې نه دا باید داسې نه شي چې یوازې دیني اصطلاحات چې موږ تاسو تصوف کې استفاده کوو، بلکې په ټول ژوند کې باید تجربه کوو. یعنې که موږ تاسو یو څوک فرض کو یو انجینر ده، یا یو برقي ده مثلا، یا یو څوک یو نجار ده مثلا، یو دا ده چې یو تصور ولري چې مثلا نجاري یو هنر ده. ورپسې دویم قدم دا ده چې نجارۍ کې نجارۍ په خپلو سترګو وویني، هغه شاګردي وکړي. دریم قدم دا ده چې په نجارۍ کې ځان داخل کړي، په اسرارو یې ځان پوه کړي، په بهترین شکل هغه زده کړي، همداسې خیاطي په بهترین شکل زده کړي. یعنې موږ تاسو هره برخه کې باید په بهترین شکل خپله وظیفه ادا کړو. یو څوک چې په پوهنتون کې استاد ده هغه باید په بهترین شکل باندې خپل استادي وکړي، څوک چې په مدرسه کې استاد ده په بهترین شکل باید استادي وکړي، څوک چې شاګرد ده په بهترین شکل باید شاګردي وکړي، څوک چې خیاطي کوي په بهترین شکل باید خیاطي وکړي، څوک چې زوی ده په بهترین شکل باید زویتوب وکړي، څوک چې پلار ده په بهترین شکل باید پلاري وکړي، څوک چې خواښې ده په بهترین شکل باید خواښیتوب وکړي، څوک چې نګور ده په بهترین شکل باید خپله وظیفه ادا کړي. همداسې د ژوند په هره برخه کې د یو مسلمان وظیفه دا ده چې په بهترین شکل خپله چارې ترسره کړي. نن سبا تاسو مشکل دا ده چې هر څوک شکایت لري، د ټولو خلکو مشکل دا ده چې له نورو شکایت کوي، څوک له سیاسته شکایت کوي، څوک له ټولنې شکایت کوي، څوک له خپل رئیس او عامله شکایت کوي، ښځه له خپل خاوند شکایت کوي، خاوند له خپلې ښځې شکایت کوي. اما دې ته هېڅوک نه ګوري چې زه د یو انسان په توګه زما وظیفه څه ده، ما خپل کارونه څونه کړي دي، زه د دې مسؤل یم چې زه خپل کار په خپل شکل وکړم. الله تعالی له مانه دا پوښتنه کوي چې تا څه کړي دي، دا پوښتنه رانه کوي چې تا رئیس څه کړي دي، تا واکمن څه کړي دي، تا سیاسي مشر څه کړي دي، تا مدیر څه کړي دي، تا خاوند څه کړي دي، تا مېرمنه څه کړي دي. ته د خپلو کړنو مسؤل یې، نو د تا وظیفه دا ده چې خپلې کړنې په بهترین شکل ترسره کړې. نو چې دا ټوله خبرې خلاصه کړم او خبره ډېره اوږده نه کړم، د یو مسلمان انسان وظیفه دا ده چې
چې توجه خپل ځان ته وړي، خپل اخلاق ښه کړي، له الله تعالی سره خپل اړیکه ښه کړي، له خپل ځان سره خپل اړیکه ښه کړي، له خپلې کورنۍ سره، له خپلې ټولنې سره، له هغه کسانو سره چې سره ارتباط لري، له محیط زیست سره، له فضا سره. موږ تاسو د فضا په توګه په ارتباط، د ټول د محیط په ارتباط، د خپلې کوڅې په ارتباط د مسؤلیت احساس نه لرو. په کوڅې کې کثافات اچوو، فضا کې هغه څه استفاده کوو چې هغه هوا خرابوي، همداسې خپلې اوبه ککړوو. دا موږ تاسو ټول د موږ تاسو د فرد د ټولنې مشکلات دي. نو هر انسان مسؤلیت دا ده چې خپل هغه فردي خپل ځان ته توجه وکړي، په هره برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. په دې شکل کله چې فرد ښه کېږي، هغه په خپله کورنۍ تاثیر لري، کورنۍ په خپله ټولنې تاثیر لري، ټولنه په خپل دولت تاثیر لري. همداسې دولت ته پکار ده چې هغه خپلې چارې سمې کړي، هغه هره وظیفه په خپل هغه بهترین شکل ادا کړي. او دا د دولت ښه والی په ټولنې تاثیر لري، د ټولنې ښه والی په کورنۍ تاثیر لري، د کورنۍ ښه والی په فرد تاثیر لري. نو په دغه ترتیب که موږ تاسو مخکې لاړو، نو هیله ده چې انشاءالله یعنې دو جانبه ښه والی د فرد او د ټولنې، نو هیله ده چې انشاءالله د موږ تاسو مشکلات به حل شي او مسلمان انسان به یو ځل بیا د دنیا د یو استاد په توګه وځلېږي په دغسې دنیا کې چې واکمني د ټرمپ او د پوتین او د دغسې کسانو پر لاس کې ده چې هره لحظه د دې امکانات شته چې دوی د دنیا په خپل مخ واړوي. دا د طبیعت خراب کړي، دا د طبیعت دا انسان چې د الله تعالی مظهر ده په طبیعت کې، او د انسان د طبیعت ټول د الله تعالی ټول مظاهر په طبیعت کې له منځه یوسي. او د مسلمان انسان وظیفه دا ده چې خپل هغه مسؤلیت درک کړي د دنیا په مقابل کې. موږ تاسو نه یوازې دا چې د ځان په مقابل کې مسؤل یو، د ټولنې او د خپل هیواد په مقابل کې مسؤل یو، بلکې د ټول دنیا په مقابل کې مسؤل یو. ځکه موږ تاسو د وروستي پیغمبر په لار روان یو، او د هغه وارثین یو، د هغه د فکر وارثین یو، د هغه د لارې، د هغه د اخلاقو دنیا ته د هغه د فکر د رسولو مسؤلیت لرو. نو مسلمان باید ځان ته د یو عادي انسان په سترګه ونه ګوري، له دغه لارې زاویې ځان ته وګوري او خپلې ټولې چارې پر همدغه اساس تنظیم کړي. مننه جلالي صاحب. د کتاب د ژباړې پر مهال له کومو ستونزو سره مخ شوئ؟ آیا داسې اصطلاحات یا مفاهیم وو چې ژباړل یې سخت وو؟ ځکه لیدل کېږي دا چې پښتو ژبه د معیاري ژباړې په برخه کې له څه نه څه ستونزو سره مخ ده. د کتاب د ژباړې پر مهال زه له ډېرو اساسي ستونزو سره نه یم مخ شوی، ځکه دا کتاب داسې یو کتاب نه و چې دقیق تخصصي اصطلاحات ولري. لکه په حقوقو کې خپل دقیق تخصصي اصطلاحات دي، داسې په طب کې او په انجینرۍ کې چې هغه پښتو معادل یې موږ نه لرو. کوي هم ځینې افرادو په خپل فردي شکل په خپلو هڅو هغه جوړ کړي دي چې د هغې عام کول به یوه ستونزه وي. نو د پښتو ټولنې په توګه، د اکاډمیکې ټولنې په توګه د هغه بدیلونه نشته متاسفانه. اما یعنې دغه ستونزه په هغه برخو کې ډېره حس کېدلی شي. اما په دې کتاب کې چې دا یو دیني کتاب دی، دې ستونزې سره زه ډېر نه یم مخ شوی. دا کوم الفاظ او ادبیات چې دې کې استفاده شوي دا هم فهم ادبیات دي. د دې مخاطب هم یو خاصه طبقه نه ده، بلکې عالم او معلم او عادي انسان او کارګر او موټروان او یعنی عادي انسان او عالم او هر څوک دې مخاطب دي. نو دې ستونزې سره زه کتاب کې نه یم مخ شوی. جلالي صاحب، د دې بحثونو د راټولولو لپاره د وروستۍ پوښتنې په توګه د پښتو ژبې او کتابونو په اړه څه نظر لرئ؟ مطلب دا لړۍ څنګه روانه ده؟ څه باید وشي چې لا وده وکړي؟ د پښتو په ارتباط موږ له دوو زاویو دا مسله ارزیابي کولی شو. یو دولتي او د علمي ټولنې له نظره کتل دي، یو د افرادو په توګه د افرادو له زاویې. د افرادو له زاویې چې موږ دې مسلې ته وګورو، دا فوقالعاده ښه کار روان ده الحمدلله. یعنې فوقالعاده به زه نه یم، اما ښه کار روان ده. ځینې افراد شته چې هغوی په خپله هڅه غواړي کتابونه وژباړي. په خپله هڅه نه دا چې پیسې مقابل کې نه ګټي، بلکې پیسې بې مصرفوي، له خپل جیب یې بې مصرفوي، هڅه کوي، منډه ترډه کوي، یو کتاب له مختلفو ژبو ژباړي یا یې په خپله تیاروي پښتو ژبو کې او غواړي چې ټولنې ته ورسوي. یعنې زه ډېر خلک پېژنم چې هغه د کتاب په ژباړه کې او په لیکلو کې کوم مالي او مادي امتیازات په نظر کې نه نیسي. نو دا د دې افرادو ډېر مثبت کار ده چې باید قدردانۍ وشي، باید
د دوی د مثبت کار باید وستایل سي او دا ستاینه یوازې دا نه ده چې موږ تاسو په خپلې ووایو چې دا مثبت کار کوي. د دې یو مثبت اقدام دا هم دی چې موږ تاسو د دوی کتابونه واخلو. د دوی کتابونه مثلا یو کتاب که زه اخلم قیمت به یې 100 200 300 افغانۍ، اما دا دغه لیکوال سره هغه ژباړونکي سره همکاري کوي چې هغه تشویق سي، هغه له اقتصادي مشکلاتو نه ووځي. یعنې اقتصادي مشکلات دا چې اکثره لیکوال پېژنم چې خپل مصرف باندې کتاب چاپوي یا د خپرندوی ټولنې په مصرف باندې چاپوي. نو کله چې یو کتاب وځي هغې سره هم فرد تشویقېږي چې کتاب وژباړل سي وژباړي، او هم خپرندوی ټولنه د نورو کتابونو د چاپولو علاقمندي او شوق پیدا کوي. نو څوک چې وسه لري کولی شي چې کتاب واخلي. خبر ده چې کتاب واخلي حتی د چا که وسه کېږي کولی شي ځان ته یې واخلي او ځینې دوستانو ته چې هغه اقتصادي مشکلات لري کتاب واخلي. دا به د علمي سیر د تقویې یو ښه وسیله سي. بل د دولتي تایید ده، یعنې د لویو علمي ادارو لخوا د پښتو ته توجه ده، د لویو پوهنتونونو د لویو علمي انسټیټیوشنونو د ادارې له هغې زاویې که وګورو زه فکر کوم چې دا کار یعنې ډېر د ستاینې وړ نه ده. یعنې داسې په دې اندازه کار نه کېږي چې موږ ووایو چې راضي یو ترې. پښتو یوه فقیره ژبه ده. ته چې مقایسه کې پښتو له اردو سره، له فارسي سره چې په ایران کې ورته توجه کېږي، له ترکي ژبې سره، دغه ژبې چې موږ تاسو شاوخوا کې دي، یعنې دغه ژبو د ژبې ډېرې غني سوي دي. خپل حتی نه یوازې دا چې عام ادبیاتو کې خپل الفاظ جوړ کړي دي، بلکې په علمي اصطلاحاتو کې خپل ژبه کې بدیلونه لري. متاسفانه چې موږ زه خو داسې ټولنه نه پېژنم چې هغه د علمي کسان د پښتو ژبې متخصصین راټول کړي او هغه د یو واحد چتر لاندې دغه نوې اصطلاحاتو ته، دغه تخصصي او علمي اصطلاحاتو ته پښتو کې متفق علیه او ښه بدیلونه جوړ کړي. دا یو ډېر لوی کمای دی چې که چېرته همداسې پر مخ لاړ شو موږ تاسو ژبه تهدیدوي. یعنې موږ تاسو به پښتو خبرې کوو اما انګلیسي الفاظ پکې وایو، لکه موږ تاسو کمپیوټر وایو، ماوس وایو، انټرنیټ وایو، وای فای وایو. دا ټول اصطلاحات دي چې باید بدیلونه نه ولري. په نورو ژبو کې خصوصا ما چې څونه کتلي په فارسي کې، ایران کې او په ترکي کې د ټولو اصطلاحاتو ته بدیلونه ویستل سوي دي او دغه واحدې ټولنې ته بدیلونه عام کړي دي، خلکو ته یې رسولي دي د رسنیو له لارې، کتابونو له لارې، نور مختلفو لارو نه. موږ تاسو کې دغه کمی لیدل کېږي، دغسې یوه ټولنه نشته. د دې خوا کې مختلف مثلا د پوهنتونونو استادان، د علومو اکاډمۍ غړي، نور مختلف کسان چې علمي ټولنې ته منسوب دي باید نه یوازې دا چې استادي وکړي او خپلې رسمي وظیفې ترسره کړي، بلکې کتابونه هم باید ولیکي. څوک چې سیاست سره مشغول دي باید خپلې خاطرې ولیکي، باید خپلې تجربې کتاب په شکل ولیکي، یا که په کومه ژبه پوهېږي د هغو ژبو نه ترجمه وکړي چې دې سره پښتو ژبه غني سي. نو زه له ټولو هغه کسانو نه تقاضا کوم چې پښتو ژبه کې یو څه ناڅه لیکل کولی سي چې دغه برخې ته توجه وکړي، ځکه پښتو موږ تاسو ته پاتې ده. یعنې بد توقع باید ونه کړو چې نور خلک راسي د موږ تاسو ژبې ته رشد ورکړي، دې کتابونه ولیکي. دا د موږ تاسو د افغانانو، د افغانستان د خلکو، د دې ځایي اوسېدونکو او هغه افغانان چې په خارج کې اوسېږي هم د هغوی مسؤلیت جوړېږي چې په خپله ژبو کې کتابونه ولیکي، په مختلفو برخو کې توجه وکړي چې موږ تاسو ملت ته په مختلفو برخو کې، مختلف تخصصونو کې کتابونه لاسته ورسي، هغوی یې ولولي او استفاده وکړي او خپله علمي کچه او سویه لوړه کړي. په پای کې زه یو ځل بیا له تاسو نه صالح صاحب تاسو ټول نه مننه. ټولو ته پروژه کې فرصت غواړم، هیله ده چې دا مبارکه میاشت په خیر تېره کړو او ترېنه استفاده وکړو. هغه ورځ مې یو عالم خبرې واورېدې چې ډېر مې خوښې شوې. هغه وویل چې دا خبره خو ډېره مشهوره ده چې که څوک لمونځ کوي باید داسې لمونځ وکړي که دا چې وروستی لمونځ وي. یعنې که څوک فکر وکړي چې زه نیم ساعت وروسته مړ کېږم او د یو لمانځه چانس ولري، فرصت ولري، هغه به د لمونځ ډېر په خضوع په بهترین شکل سره ادا کړي. او که چېرته موږ تاسو دا فکر ځان سره ولرو چې ممکن دغه روژه زموږ ستاسو وروستۍ روژه وي، نو طبعا ښه کارونه کوو، له خپلو نږدې کسانو سره ښه اخلاق کوو، روژه کې تلاوت ډېر کوو، ذکر او اذکار ډېر کوو او د انسان له ځان نه د یو مثبت انسان جوړولو هڅه کوو.
نو که په دغه لید باندې موږ تاسو د روژې ته وګورو چې ممکن هم وروستۍ روژې وي ښایي ډېره استفاده وکړلی شو او د دې استفادې نتیجه دا ده چې روژه خو د تربیې یو میاشت ده د میاشتې آخر کې انسان باید وګوري چې ما اخلاق څومره ښه سوي څومره تلاوت مې کړی مخکې څومره تلاوت مې کړی څومره دین لحاظه ځان ښه کړی اخلاق مې څومره ښه کړي د مور او پلار سره مې تعامل څومره ښه سوی له مېرمنو خاوند سره په اړیکو کې څومره تغیرات راغلي دي له زوی سره له لور سره له خور سره له ورور سره په دفتر کې له همکار سره په تجارت کې له شریک سره په بازار کې له دکان سره او له همکار سره په ټولو برخو کې د روژې زما په اخلاقو باندې زما په شخصیت باندې څه تاثیرات کړي او که چېرته په دغه برخه کې د انسان شخصیت کې تغیرات راغلي دې مطلب دا ده چې روژې خپل تاثیر لرلی او که دا نه وي نو بیا موږ تاسو باید دې فکر وشو چې دا روژه موږ د تاسو استفاده متاسفانه نه ده کړې نو ټولو ته ښه وخت وغواړم د روژې د ښې استفادې دعا ورته کوم هیله ده چې ټول ماته دعا وکړي ډېره مننه السلام علیکم ورحمة الله